Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نن د کورالرا دریم نمبر کلاس سره حاضر یم چې په تېر درس کې مونږ د فایل مینیو تشریح وکړله چې فایل مینیو کې څه وو هغه مونږ ټول پریکټیکل هم وکړه او دغسې د هغې چې کوم کار عمل و هغه هم مونږ وویو. نو اوس به په دې روان درس کې په دې درس کې به مونږ د دویمه مینیو ده په کورالرا کې چې هغې ته ویل کېږي ایډیټ مینیو. نو په ایډیټ مینیو کې دیو یو څو ټولز اچولي دي، انشاءالله هغه به څه لږ لږ شانتې تشریح کړو او نور به بیا مخکې ځو. د ټول نه اول په دې کې چې کوم ټولز دي هغې ته ویل کېږي انډو. انډو د دې کار دا دی چې مثلا مونږ دلته کې څه کار کوو او داسې یو ډیزاین جوړو، بس एकदम داسې شی وشي چې مونږ نه هغه شیز یا ګډوډ شي یا داسې خراب شي رانه، نو دې دپاره مونږ بیا څه استعمالوو. مثلا مونږ ډېر غټ ډیزاین جوړ کړو، هغه رانه एकदम داسې ټول ډیلیټ شو رانه یا څه بل څه چالو شو، نو هغې دپاره بیا مونږ انډو استعمالوو. تاسو خیال وکړو مخکې دا ټول دغسې وو، اوس پکې دا انډو ډیلیټ پکې تازه شو، انیبل شو. نو دغه رنګه چې مونږ کله دې باندې کلیک وکړو نو هغه زمونږ هر څه واپس راغل. که زه ووایم چې یاره بلکل دا دې باندې ډیلیټ شوي دي خو نه مې دي په کار، واپس دې لرې شي راغلل خو واپس دې لرې شي، ځکه چې زه به بیا دا بیا سلیکټ کوم بیا یې بیا ډیلیټ کوم نو ما نه ټایم اخلي. نو دې دپاره بیا دلته بل ټولز دی چې هغې ته ویل کېږي ریډو ډیلیټ. نو اوس مخکې دا ډیلیټ دا یو انیبل و ان انیبل اوس انیبل شو. نو چې کله زه دې باندې واپس کلیک کوم نو دا واپس ختم شي. بیا چې کله زه کنټرول زیډ وهم واپس راشي او کله چې ورسره کنټرول زیډ شفټ کلیک کوم نو دا بیرته واپس لاړ شي. نو دا دوه ټولز پکې دې کې مهم وو. بل دې کې کنټرول آلټ دی. کنټرول آر چې کوم دی دا داسې عمل کوي چې کله دا مونږ داسې کلیک کوو نو دا مونږ نه دغسې لږ شانې غټوي، ځای داسې بدلېږي مونږ ګوره ورته چې څومره ته دا داسې وړاندې کړي. د دې ورته لږ شان تشریح کوم غوږ شي. مثال په طور دا ډیزاین دی ما سره دا او دا ما د دې ځای نه داسې راواغوستو دې ځای پورې مې دلته راوړو، دېونه مې راوړو داسې. اوس چې زه کله په کنټرول آر باندې کلیک کوم نو دا به دغونه فاصله کې ما نه اخواځي، ګورئ داسې دومره مې بره داسې یوړو او زه آر باندې کلیک کوم دا به دومره ما سره بره ځي، دومره دې ځای نه مې داسې دلته راوړی دومره فاصله کې. نو دا چې اوس کله دلته راځي دا منځ کې هغونه فاصلې پرېږدي څومره چې ما دلته ورکړې وه، نو دې دپاره هم کنټرول آر استعمالوو. ټیک شو. یا مثلا دې نه زه دلته کاپي داسې واخلم او اوس ته ګورئ کنټرول آر روامې هکونه فاصله به دې ځای کې راځي دلته پرېږدي منځ کې. ټیک شو. کنټرول زیډ مې کړو واپس. مثلا دې ځای نه مې دا ټول راواغوستو او زه یم چې یاره دا همدا خاني دي خو چې دې ځای پورې لاړې شي او دا چې زه اوس داسې یو داسې په ناب سره برابروم نو بعضې به دا ځای نه غټ راشي او بعضې کې به دا چې واړه راشي یاره دا مې نه دي په کار. نو زه داسې کوم چې دا داسې راخلم دې ځای پورې. دا ډېر مهم ټول دی ته لږ شان متوجه شئ چې دا دونه فاصله دی 100 دانې مې دا په کار دی یا 10 دانې 20 دانې خو چې د هر یو منځ کې دومره فاصله وي نو بس دا به داسې یو ځل را کاپي کړي دلته مې راولي او بیا به ورسره کنټرول آر ونیسي. اوس د ګوره داسې ټیک شو دومره شو. اوس مثلا زه یم چې یاره داسې راښکته کړم او دومره فاصله دی په ټولو کې راشي زما داسې باندې 10 په کار دي. نو اوس ته ګورئ همدغه کنټرول آر به وښئ او دې نه به دا داسې جوړېږي. نو تاسو وګورئ بلکل دې سیټ ته هم د دې منځ کې نه برابر دی، دلته هم نه برابر دی. نو دغه رنګه د دې ټول کار خو دا دی. دې کې ډېر زیات کار دی دې ټول. مثلا سړی یو ګل غوندې کې جوړوي دلته دا ګل زه جوړوم او دې ځای نه زه دا داسې کوم چې زه کله اوس کنټرول آر وایم نو دا به دې ځای کې نه دې ځای کې به دا دومره فاصله پرېږدي. ګورئ ورته دې ځای فاصله دې ځای فاصله دلته کې ګوره دې ځای فاصله ګوره د دې ځای فاصله دلته کې دا خپله فاصله داسې پرېږدي. ټیک شو. اوس مثلا زه دا اوس دننه واپس داسې بوځم واپس یې په دننه باندې داسې بیمه نو چې زه کله دا دننه بوځم نو دلته نه چې څومره فاصله دی هغسې دا فاصله به دغه ځای کې دننه هم ولري کنټرول آر آر داسې کلیک شو. نو څومره مزدار ګل د دې نه جوړ شو.
دغه رنګ دې کې موږ نور ډېر شیان هم د کنټرول آر په مدد سره کولی شو. مثلا د دې نه زه اوس داسې نورې کاپیانې اخلم هم په دې ناب باندې اخلم چې منځ کې دې پکې دومره فاصله راځي نو کنټرول آر دغه رنګ ټیک شو. نو د دې ټول خو دا پکې عمل و. دا ډېر سپیشل ټولز دی په دې کورلرا کې چې دې ته زموږ انتهایي زیات ضرورت راځي. دې باندې به تاسو خصوصي 10 منټ پریکټس وکئ، شیز به جوړوئ او دغه رنګ به دې په ذریعې سره عملي کوئ. نو دلته کې اوس ما دا هغه شی نه دې ټولز په مدد سره رال چې کوم ما مخکې کړي نو هغه ټول اوس دلته کې ما سره دا په لمبر سره ټول رال چې ما دلته کې کوم یو شیز والی او کوم مې نه والی. نو دا داسې دومره مزدار ټولزونه دي، دې نه به تېر شو. بل دې کې موږ سره د کټ چې کنټرول ایکس د دې شارټکټ دی. دا ټول دا ډېره اسانه مینیو ده، دا به تاسو انشاءالله یاد مي. خو لکه بیا هم هر سافټویر کې د دې کاپي پیسټ خپله طریقې خپل طریقه کاري نو دا ځکه یو کله چې موږ دلته کې یو شیز راوستو داسې مثلا دلته کې ما داسې دا کورکې جوړ کړي دي، داسې دې ځای پورې نن مې جوړ کړي دي. زه غواړم چې دلته چې دا کوم یو دا ټولز دی دا زه دې ځای نه بلکل ختمول غواړم، بلکل دې ځای نه ختموم، دلته نه مې ختم کو او دلته نه بل پیج راکولیږم او دلته پیسټ کوم. نو تاسو وګورئ دلته نه دا ختم شو او دې پیج ته ما سره دلته راواخوتو. دې ته ویل کېږي کټ کول، یو شیز دې ځای نه ختمول او هلته وړل، ریمو کول دلته نه او هلته بیا پیسټ کول. بل موږ سره په دې کې چې کوم دی هغه د کاپي ټولز دی چې د شارټکټ د کنټرول سی. دې ځای مثلا دا زه کاپي کوم همدلته هم دې به حال پاتې شي او د دې ځای نه دلته هم یو کاپي راشي. ګوره که دلته هم ترېنه کاپي راغله نو دې ته ویل دا د کنټرول سی شارټکټ دی د دې. بل دې کې موږ سره دی پیسټ دا دې ته ویل کېږي. اوس ګوره موږ سره دا دوه ان انیبل شو، دا یو راشي انیبل شو ځکه چې ما سره په کاپۍ کې یو شي شته دی چې ما دې ځای نه دا کاپي کړی نو اوس ما سره دلته شته دی. ګوره چې دلته کې پیسټ کوم دا ختموم، دلته پیسټ کوم، ما سره مخکې نه یو شته دی نو ځکه هلته کې هغه انیبل دی، مخکې نه انیبل شوی دی الریډي. ټیک شو. نو مثلا دلته نه کټ کولو داسې کنټرول ایکس چې کلیک کړي چې واپس یې پیسټ کړي نو کنټرول وي او چې دې ځای نه کاپي کړي او هلته کې دلته راولي نو دې دپاره ټول دی کنټرول سی. دا هم اسان و دومره ګران نه و. بل دې کې موږ سره دی ډیلیټ. ټیک شو. پیسټ سپیشل دغه هم پکې دومره څه چندانه غوندې کې نه دی. نو دلته کې موږ سره بل دی ډیلیټ. دا څه دپاره اکثر ملګري په وړ کې عادت شوي هغې هلته کې یو شیز داسې راولي، یو ټول داسې جوړ کړي، دې ځای کې یو شیز جوړ کړي یا مثلا دلته چې لیکل میکل وکړي، داسې چې لیکل میکل دلته وکړي نو بیا چې کله هغه کټ کوي نو مثلا زه اوس چې دا لیکل د کټ شي نو دې باندې زه بیک سپیس بټن وهم نه وکېږي. ګوره نو او دې باندې هم نه کېږي، په دې باندې هم نه کېږي. نو دلته موږ د شیز ختمولو لپاره ډیلیټ بټن استعمالو چې په دې کیبورډ کې کوم دا 4 بټنې دي، یو باندې شیز ښکته ځي بره ځي ایرو کیز ورته ویل کېږي. دې نه بره یو 4 بټنې دي هغې کې به یې لیکلي ډیلیټ ان هوم پیج او انسرټ دغه شیان دي. نو دې کې دا یوه ده ډیلیټ، دا هم دې سره هم کېږي او چې کله موږ دې باندې ډیلیټ بټن ووهو دا لر کېږي. بس دغه یو شارټکټ دی او دې ځای نه چې کله موږ دې باندې دا ډیلیټ ووهو دا ختمېږي. دې کې دا ټول دی دې چې کوم ځای کې ضرورت راغلی انشاءالله دا به بیا هغلته وي. هم اوس دلته کې دا ان انیبل دی او دا نه انیبل کېږي. بل موږ سره په دې کې دی کنټرول ډي چې دا ته ویل کېږي ډوپلیکیټ هم دلته کې یو اهم ټولز دی موږ سره چې دې په مدد سره هم موږ ته ډېر زیات کار اسانېږي. مثلا ما سره دلته کې دا یو ډیزاین دی او یا دا یو شیپ دی، دلته کې سلیکایي ده، هر شیز دی. نو مثلا دا زه د دې ځای نه دلته راوړم، یو خو د کنټرول آر سره موږ کوو داسې وړو. بل موږ سره دلته کنټرول ډي چې کوم دی نو دا چې زه کله کلیک کړم نو دا ماته وایي چې دا به د دې ځای نه دې ځای ته راځي خو دلته ته څومره فاصله ورکول غواړې. نو زه ورته وایم چې را اوکې نو ګوره دا یې یو کاپي واخیستله شوه. نو د کنټرول ډي دغه کار دی چې دا موږ سره یو کاپي راولي یا مثلا موږ په انچونو سره د یو شیز کاپي اخلو دلته نه
یو انچونو سره د یو شیز کاپي اخلو هغه به د کنټرول ډي په مدد سره اخلو. نو تاسو ولیدل چې دغه شیز هم موږ سره کاپي کوي. ګوره ورته د کنټرول آر او د کنټرول ډي یو عمل دی، خو کنټرول ډي په اول ځل باندې چې کلیک کې او کوي، خو چې کنټرول آر دی په اول ځل باندې کلیک کړی نه هغې دپاره به دلته نه یو کاپي داسې اخلي خامخا یې هله به کنټرول آر زه اوس کلیک کوم ځي به مخکې. خو کنټرول ډي به الریډي چې څنګه بس ته کلیک کې څنګه داسې چلو کې کنټرول ډي واخلي بس هغه خپله دا کاپي نه اخلي. نو د دې دوه دغه لږ شانې فرق دی، وړوکې دومره فرق یې د یو بل سره نشته دی. بل په دې کې موږ سره دا ټولز دی چې د دې هم بلکل څه کار عمل راته معلوم نه شو چې د دې به که څه کار دی، خو دا هم فلحال په دې ځای باندې همدغسې پرېږدو. همدغه یو کار دی د دې هم چې دا همدغه رنګه کاپي اخلي د دې نه، دې ته ډوپلیکیټ ویل کېږي او دې ته کلون یې که څه شی ویل کېږي. دا به د دې دواړو کار یو دی. پوه شوې؟ په دې اول یو باندې کلیک کوم نو اوس به دا انیبل شي. چې کله په دې باندې کلیک کړم نو بیا موږ سره صرف دا انیبل چې ته د دغې نه مخکې ځه او کاپي دې ته اخله. او دا یو چې دی نو دا هم د دې اصل یو نه کاپي صرف اخلي، د دې دویم نه دا کاپي نشي اخیستی. وګوره دې باندې دا ولاړ دی او اصل یو چې موږ سره دا دی دا صرف د اصل نه کاپي اخیستلی شي. نو دغلته کې دغه یو څو ټولز موږ سره چې هغه موږ وویل. بل دا ټولز چې کوم دی موږ سره نو دا هماغه کنټرول ډي دی، خو صرف دلته کې موږ سره سایز او هغه شیونه باندې راغلي. ګورئ دې ته د دې باندې دلته کلیک کوم، دا ټول ختم کړم. دې باندې چې کله کلیک کوم او دلته چې ولیکم ګوره 50 دلته ولیکم 50 د دې کار ته دا به د دې ځای نه دغه اخلي. ګوره دلته چې ولیکم چې یاره د دې نه مه اخله ماره په داسې باندې څو کاپیانې واخله، یاره یو 2 کاپیانې واخله، 10 کاپیانې ترېنه واخله بره باندې 10، خو د هر یو منځ کې به څومره فاصلې زم چې یاره نیم انچ فاصلې د هر یو په منځ کې نو 50 دا نیم انچي. او چې کله دلته صرف ایک کلیک کړمه ایک دلته صرف کلیک کوم نو بیا په منځ کې 1 انچ فاصلې. تاسو ګورئ دلته ما 10 ولیکل، دلته کې مې ایک ولیکو، دا به اوس داسې مانه 10 کاپیانې واخلي دې ځای. وګوره 1 2 3 4 5 6 10 کاپیانې د یو ځل نه واخیستلې. نو دا یو څو ټول دی چې کنټرول آر کنټرول ډي او دا یو ټول چې کوم دی دلته ورکړی دی دا کنټرول شفت ډي. نو د دې کار ټول یو دی، خو لږ لږ شان یو بل نه اسان دي. اوس د دې ټول موږ سره څه کار وګورئ. دلته کې نو ما دا شیپ راواخیست، زه یم چې د دې په داسې باندې 10 دانې واخیستلی شي، خو یو کلیک سره دې واخیستلی شي. او کنټرول آر کې داسې وو چې یاره داسې دې واخیستلی، خو چې زه دې ورته بار بار کنټرول آر وایم زما د خوښې دي. او په دې کې چې کوم دی نو په دې کې ورسره دغه شیز نشته. په دې کې مثلا زه دلته 1 انچ ورکوم دې ځای کې هم نو څه ته وګورئ دا به مانه په داسې بره باندې 10 دانې جوړ شو. دا یو قسم پاڼې غوندې که هم شوې. نو تاسو به دې باندې خپله اپلای ټرای وکړئ او مختلف شیونه به انشاءالله په دې کې جوړ کړئ. تاسو دې ځای نه تاسو بیا دې سایز وغیره بدلولی شئ. نو هغو نه طریقې سره دا کار کوي. مثلا دلته 3 لیکمه دې ځای کې 2 لیکم، نو اوس ګورئ دا به د یو بل نه دومره فاصله کې راځي په داسې باندې دومره. ټیک شو؟ نو دې ټول زموږ سره دغه کار و تاسو ولیدو. بل دې کې دغه ټول سلیکټ کول او ټول یو ابجکټ ته راوستل دغه شی نمونې دي او دا هم درته ویم چې دا مخکې بیا راځي. ګورئ مثلا ما دلته کې یو شیز په دې ځای کې جوړ کړی دی، بل مې دلته جوړ کړی، بل مې دلته جوړ کړی، بل مې دلته جوړ کړی، بل مې دلته. نو زه اوس که داسې کوم چې دلته کې دا سلیکټ کړم او زه یم چې دا هم سلیکټ کړم، زه اوس دې لم کوم نو هلته هغه ختمېږي او دلته کې زه یم چې دا وکړم نو هغه ختم شو. زه یم چې دا ټول د یو ځل نه داسې سلیکټ کړی شي. نو دې دپاره مونږ دلته راشو او په دې باندې به کلیک کړو. دا ټول مونږ سره یو ځل نه سلیکټ شو. ګوره ټول یو ځل لټ کولی شم زه. ټیک شو؟ د دغې دا کار بل پکې دغه ټکس دی. مثلا مونږ دلته لیکل کړي دي ټول لیکل، چې کله دې باندې کلیک کوم ټول لیکل به زمونږ سره د یو ځل نه سلیکټ شي. ګوره ورته هغه دا شی نه پرېښودل او صرف لیکل یې ټول یو بل سره سلیکټ کړل. که مثلا مونږ په دې کولاډا کې څومره هم لیکل کړي کم کم ځای کې مثلا دلته یو ډیزاین دی دلته هم لیکل شوي، دلته هم شوي، دلته هم شوي، دلته هم شوي، او زه غواړم
چې د دې ټول لیکلو سیټینګ وکړم یا د ټول لیکلو فونټس بدل کړم یا د ټول لیکلو یو دغه وکړم نور څه ډیزاینینګ ور وکړم سټایل ور بدل کړم سایز ور وړي کړم نو که مثلا د دې سکه چې ټول ډیزاین باندې چلو کې نو بیا خو ته دلته کې هغه سایز او شینه مې نه راځي کنه نو که زه دې کار وکړم او چې راشم دلته سلیکټ وم او ټیکسټ وم نو اوس ګورئ دلته کې د دې فونټ سمرال هر شي چې څومره دغه ټول هغه د دلته خپل رالي سیټینګ کار ختنه راندې راولي منځ کې راولي غاړه ته سایز وغیره ولې بدلې پېښې ټول هر څه پکې دلته کې موږ سره دي نو د دې ټول زغه کارو بل پکې دا ټول چې دا ټول کله ته سلیکټ کړې او واپس یې ختمې نو بس دې دغه کار دی یا دلته کلیک کوه یا دغه شیز وخه نو هله به دا ختمېږي بل دې کې دا ټول دی چې دا هم د ټکسټ لپاره استعمالیږي یا مثلا بعضې ابجکټو لپاره استعمالیږي چې ته مثلا دلته کې اوس ما لیکلي دي چې دا هر یې د دې نه ختمه شي دا څومره هګانې چې په دې کې ما لیکلي دي نو دا ټولې هګانې د دې نه ختمې شي زه ګورئ ورته زه بلته راشم او دې ټول باندې وکلیک کړم فین ټکسټ ګوره دلته کې زه اوس لیکم چې دا ها چې کوم ځای کې ده دا ها دې ټوله ختمه کړی شي اوس ورته ګوره دلته کې سرچ هم راخلي ګوره ورته یو سرچ کېږي یو لفظ سرچ کېږي مثلا یو لفظ تاسو دلته سرچ کوئ او دې ځای نه بیا دا ریپلیس کېږي هم چې مثلا دا یې دې ځای نه ختم کړی شي د هغې دپاره هم درته زه وایم دلته کې دا فین ټکسټ مطلب دا دی چې ته دلته کې سرچ کوئ او د دې ریپلیس ټکسټ مطلب دا چې ته یې بدلوي اوس ګوره دلته ماته اوس وایي چې ته دلته کې کوم ټکي ولزم چې دا ها دې بدل کړی شي په با باندې نو ګورئ بره به ها ولیکئ لاندې به تاسو با ولیکئ نو څه ته ګورئ زه یم چې یو کومه او که نه ټول د یو ځل نه کومه دلته کې خو دا سرچ دی مثلا دا سرچ شو کوم ځای کې موږ سره دی دا ها او دلته کې مثلا یو ریپلیس کې یو اول دغه ریپلیس شو بیا دغه شو زه یم چېرې دا ټول د یو ځل نه وکړه ټول یې یو ځل نه وکړل دا پکې هم ډېر مزدار ټول دی نو دې باندې لږ شانې تاسو دغه پریکټس وکړئ بیا انشاءالله دې مقصد باندې به تاسو بیا ورسېږئ نو دغه یو څو ټول دې کې مونږ وویله چې دغه ریپلیس سبجیکټ او دا دې هم یو کار دی دغه سره یو پکې انډو بل پکې ریډو نو د دې شارټکټ هم یاد کړئ دې کې تقریبا نن 1 2 3 4 5 6 اووه اته شارټکټ دي دا اته ونه شارټکټ انشاءالله نن یاد کړئ او دې باندې ټرای وکړئ ځکه دا نن سبق لږ شانې ګران و په دې ځایونو کې دلته کې د دې ځای نه ښکته دا درس لږ شانې تاسو ځان سره بیا واړوئ دغه ډوپلیکیټ والا او دا یو پکې دغه کنټرول شفټ ډي والا او دغه پکې هم ډېر لازمي دی دا 2 3 ټولز دغه رنګه دې باندې هم دې دوه باندې دغه کوي دې دومره څه خاص کار عمل نشته موږ سره دې ته ضرورت هم دومره نه راځي خو دې دوه ته پکې ضرورت ځکه راځي چې تاسو په دې کې د کتاب سیټینګ کړی نو هغه کتاب تاسو یو ټکی غلط لیکلی یا تاسو بل څه چلو سره شوي بدلوئ پیړوئ څه سره کوئ نو هغه به تاسو د دې په مدد سره کولی شئ تاسو پکې سرچ کوئ مثلا دلته کې غاټ لیکلي هم کړي تاسو پکې اوس پته نه لګي چې کوم ځای ستاسو په کار هغه دی تاسو دې یو کې سرچ کولی شئ او دلته کې نه تاسو ټکسټ بدلولی شئ په یو بل باندې نو انشاءالله دا مې نن وویله نو دې باندې پریکټس وکړئ سبا به انشاءالله د ویو مین ویو دې کې دومره څه نشته دې کې به صرف د دې ډسپلی سیټینګ دی چې دلته کې مثلا دا کښې نه مې راوستل دي دا یو خو مې ته پرون یو طریقه ویلې وه چې کله ټول سیټینګ تاسو بدلول غواړئ یا ټول سیټینګ صحیح کول غواړئ هغه F8 بټن پکې پریس وو یو خو هغه دی بل د دې ویو مطلب دا چې دا ماته څنګه شو کېږي پیج دې څنګه راځي دا دغه د نمبر شی نه مې نه پکې څنګه ښکاري فول سکرین دې راته ښکاري دغه ټول پکې بیا سبا به انشاءالله ووایو خو تاسو لږ شان دې باندې چې کله زه شروع کوم دې نه مخکې دې باندې لږ شان ټرای کوئ چې دا څه کار کوي که تاسو نه څه خراب وشي انشاءالله بیا مانه تپوس کولی شئ نو هغه ورته بیا زه یم هغه بیا نوره فایده هم وکړي نو انشاءالله دې ځای پورې دا درس بس دی بیا به نور انشاءالله مخکې ووایو